سلامونه دوستانو. موټک یعنی د لاس نه جنسي ګټه اخیستل مو وژني. دې پلیت عمل سره انسان ولې مخ کیږي او له دې څخه کومې ناروغۍ رامنځته کیږي؟ ویډیو تر پایه وګورئ دوستانو. تاسو ته ډېر مهم معلومات لرو. مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، فساد، بربند انځورونه، بربند فلمونه د ټولنې ناروا کلتور او رواجونو د ټولنې یو ستره برخه له روحي کړکېچ سره مخ کړې ده. د نوو څېړنو له مخې د شرقي ټولنې 95% ځوانان په استمنا یعنی موټک روږدي دي. هغه ځوانان چې یو وارې په دې ناروغۍ اخته شي بیا ترې ځان ساتل ستونزمن وي. ډېر خلک له واده کولو وروسته هم له دې وژونکي کار څخه خپل ځان نشي ژغورلی. د دې کار له امله انسان خپل ځان له نورو سره یو ځای وژني. لومړی خپل روح وژني او ورسره خپل سپرم له منځه وړي چې یو نسل پکې پروت دی. دغه ناوړه عمل په ټولو ابراهیمي دینونو کې ناروا بلل شوی دی. دغه ناوړه عمل ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. د ډېروالي مهم لامل یې د فحشا ډېرېدل دي. هره ورځ په ګڼو مجلو، ټلویزیونونو او اخبارونو کې د سوداګرۍ د خبرتیا په نامه بربند انځورونه خپریږي چې له دې سره سره انټرنیټ ته هر ځوان لاسرسی لري. په اسانۍ سره فحشا ته مخ کوي او د خپل شهواني غریزې د ترسره کولو لپاره له دې کاذب عمل څخه ګټه پورته کوي. د دې عمل ترسره کوونکي ته د دې کار زیانونه ښکاري. له دې ښکاره زیانونو سره نور پټ مضر اثرات هم شته چې کوونکو ته معلوم نه دي. موږ دلته د استمنا یعنی موټک له ښکاره او پټو ضررونو څخه پرده پورته کوو. اول دا چې د انسان د وجود نشونما له منځه وړي او د قدوالي مخه نیسي. دوهم، د ملا درد او د ملا د هډوکي پوده کوي. دریم، سترګې کمزوري کوي. څلورم، د ملا د هډوکو قوت له منځه وړي او د ملا د هډوکو د ماتېدو خطر ډیر وي. پنځم، د پروسټاټ سرطان خطر زیاتوي. شپږم، د تشو میتیازو یعنی ادرار سوزش پیدا کوي. اووم، هغه خلک چې دا کار ترسره کوي د هغو اولادونه کمزوري وي، تشویشي او نارمل انسانانو ته ورته نه وي، یعنی د نارمل انسانانو په شانتي نه وي. اتم، د انسان د وینې سپین کرویات له منځه ځي. نهم، د مخ پوستکی پخیږي چې له دې سره یې د مخ ښایست له منځه وړل کیږي. لسم، د انسان ذهني تمرکز له منځه وړي. یولسم، د انسان وجود ستړی کوي، په عضلاتو یې درد وي. دولسم، اعصاب کمزوري کوي. دیارلسم، د لاسونو ثابت پاتې کېدل له منځه ځي، اکثره وخت به یې لاسونه لړزه لري. څوارلسم، په غوږونو کې به یې تل شور وي. پنځلسم، ویښتان به یې تویېږي. شپاړسم، هډوکي تشېږي. ولسم، د وینې له کمېدو سره مخ کیږي. اتلسم، هګۍ یې وړې کیږي. نورلسم، په کوروالي کې انزال زر کیږي. دوستانو، دا یو ډېر پلیت عمل دی چې زموږ د ټولنې زیاتره خلک په دې پلیت عمل روږدي دي. تر دې مخکې چې دا ناوړه عمل مو ووژني نو ځان ترې وژغورئ. که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې معلومات راټول کړو، تاسو سره یې شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته خبردار کړل شي. مننه.